پیژني علماو کله چې مونږ فقه وایو د علماو د طبقاتو پیژندګلوي کوو که نه کوو اصحاب الترجیح نه ده اصحاب الفتوا نه ده اصحاب مذهب ده مذهب مطلق والا ده مجتهد فی المذهب ده چاته چې طبقات نه معلومي علماء طبقات وپیژني عوامو سیوطي دغه کتاب کې داسې ویلي وی چاته چې موضوعي احادیث او د صحیح احادیثو په مابین کې معلومات نه کېده هغه عالم دی وی د پاچا او د حکومت له طرف نه ووهل شي یو وارې یو څه وایي چې بیا ته تقریر ونه کړې او که بیا یې تقریر وکړو پاچا دې ودبوي ودې وهي زه نه پوهېږم یو ورځ خیر د بې ادبه نه یم قسم په الله بې ادبه نه یم دا مې لهجه ده تیزه لهجه لرم یو مولي صاحب یو ورځ ویلي اوس وفات ته الله دې وبخي غیبت نه کوم خیر د دې په خاطر خبر نقل کوم وی ما یو کتاب جوړ کړی ده هم ډېر ښه کتاب مې جوړ کړی اول کې مې دا حدیث راوړی لولاک زه نه پوهېږم چې علماو چې د شیخ الحدیث لقب مونږ ته راکړل شي ما او تا د صحیح حدیث او د موضوعي حدیث په مابین کې فرق نه شو کولی دغه څه کالې جلسو کې مې د ډېرو شیوخو نه واورېدل یو حدیث ته ودرېږه داسې ښه راځي پکې بزرگان ډیر وایي شیخانو نه مې واورېدل تکرار مې واورېدل علي قاري موضوعي بللی علامه محمد طاهر فتینی الگجراتي الحنفي تذکرة الموضوعات ټول علماء هغه موضوعي بللی علماو په منبرونو په جلسو کې هغه حدیث ویلی اسې که یو حدیث ته ودرېږي چې زما د یاده ووته که وروسته الله را په یاد کې به درته وایم لږ تحقیق د ضرورت د یک سړی تحقیق وکړي دغه مسئله چې اوس وکړي چې که محمد نه وی پیدا یعنی دا ټوله دنیا الله د رسول الله په خاطر پیدا کړي کوم کتاب کې دغه مسئله دغه مسئله د احناف لوی د عقیدې کتاب شرح عقیدة طحاویه لابي العز الدمشقي الحنفي دغه مسئله د نارواطو فتوا کړي بحرائق د کراهیت فتوا کړي شامل کراهیت فتوا کړي ابي سعود عماوي بیا د عبدالباقي زرقاني رایه مختاره کړي خیر د چې سړی لږ تحقیق وکړي کومه رایه مختاره ده دغه کتاب کې شته که نشته ده چې تا دا خبره چې کوي وي دا وابي راو چاته یو علمي تحقیق نشي کوي وی وابي مونږ نه پوهېږو چې تاسې وابیان چاته وایي صرف د رسول علیه السلام د سنتو عملي کول د رسول علیه السلام د سنتو د مجلس کې هغه عالم ناست ما ته یو ورځ چا ویلي پاکستان کې ملا سره ناست خیر د خوابدي کېږي به نه مجلس کې ناست ویلي د حماسي څنګه سړی دی یار هغه سره د وابي غوندې کارېږي خدای دې تا کور وران کړي که یې نه منې د ما کتابخانې ته راسه ته د ما شامي وګوره زما د مطالعې علامه ده چې سور خط کش کاږم که چېرته په افغانستان کې تر ما نه ډېره شامي چا کتلې وله زه خپله شامي تا ته در کوم که د ما نه چا بحرالرایق ډېر کتلی وو صحیح ده منم یې نور به یې کتلي وي نو حیا راځي چې تا څنګه په خوله باندې دغه خبر راځي او هغه علما چې د بدعتونو په مقابل کې بعضې خبرې کوي او تاسو ته وابیان ښکارېږي موږ تر دې ټاپې اوس نه ډارېږو زر وارې ووایي موږ د بدعتونو خلاف یو د بدعتونو مقابله به کوو کم شی ما ته یو ورځ چا د خوست نه تلیفون کوي د تا کتاب کې دغه مسله لیکلې الوداع المرحبات څه دا تراو کې اول کې الوداع ودا تا لیکلي چې دا نسته نیل نسته خیر د زه قسم د خپل کتاب کې بیرته داسې لیکم چې ستا خو دغه خبر ما ته حنفي کتاب کې چې عربي وي ما ته یې پکې ولیکه چې احنافو کتاب کې لیکلي چې دا یا مستحب ده یا سنت ده هم دلیل په مثبت ده د اصول فقه علما وایي دلیل په مثبت ده کوم کتاب کې دا مسئله ده ای عوامو وروڼو الوداع مرحبا رواج وکنه و رواج اوس ما او دا په کتاب باندې دلیل وایو په کتاب د حنفیت کې څه مسئله وه اوس چې دا خبر مونږ ته وایي وابي ده زه نه پوهېږم چې دا د احنافو په کوم کتاب کې ده خیر ده په ضعیف کتاب د احنافو کې دي وي خو ته خیرا او چې بیا نه منم خوله دې زده کړې ده وابي حیرانه سم زه چې اوس تاسې وابي چاته وایي مونږ د دغسې شیانو مخنیوی ونه کړو دغسې نارواو مونږ مخنیوی ونه کړو قبور وهمية امام سيوطي كتاب جوړ کړی الامر في الاتباع والنهي عن الابتداع څومره لوی صوفي عالم ده د قبور وهمية او د پاره یو تحقیق کوي خیر افغانانو ورونو یو لوی علمي مسأله ده په مزار کې د علي صاحب ته منسوب قبر ده دا یو وهمي قبر ده ټول افغانان ورته کنه په دغه عقیده باندې وایي کنه چې د علي صاحب قبر ده
یو معتمد کتاب راوخی چې د قیل په لفظ باندې ذکر کړي، خو د اسلام تاریخ به درته ویم. بدایه و نهایه تاریخ اسلام د ذهبیو د لویو علماو او مؤرخینو د اسلام چې هلته د قیل په لفظ لیکلي چې دی په بلخ کې مدفون ده. اسلام کې چې سړی مړ سي شرعاً دا حکم ده چې زر یې دفن کړه. ته څنګه دا منې چې د نجف نه تر مزاره د علي صاحب قبر چې د یوې میاشتې هم پیاده ډېر مزل د چا راو څنګه راو په کوم کتاب کې ده؟ بیا هلته ورځې زیارتونه او ها او هو دې پکې شروع کړي وي. مسلمانانو موږ اوس ما نه خلک پوښتنه کوي چې مولوي صاحب محترمه د فاتحه کې موږ قرآن وایو، مړي ته ثواب رسېږي که نه رسېږي؟ بلکل دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د مړي د قرآن د تلاوت ثواب مړي ته رسېږي، خو چې د مړي لپاره وویل شي ته یې د څه لپاره وایې؟ زه فاتحه کې ناست یم، زه خو بېچارګي د قرآن یو صورت هم نه ده زده چې راننوتي ما ته داسې کوي ووایه یعنې زه خو راغلم. دغه د مړي لپاره نه ده، دا خو د دې لپاره ده زه راغلم بېرته چې وځي. ملا صاحب یک دیگه هم بخوام ووایه ملا صاحب زه ځم ما باندې ناوخته ده. دا دویم قرآن د چا لپاره شو؟ د مړي لپاره شو که د تګ د راتګ لپاره شو؟ اوس موږ څه ووایو چې قرآن تلاوت مړي ته رسېږي. دغه طریقه اسلام کې شته، علماو حنفي کتابونو کې شته، په کوم کتاب کې دغه مسله شته ده؟ قسم ده نشته ده. نو موږ مجبور یو چې علما وایي چې دغه په اسلام کې د ناروا طرف ته روانه ده. خیرات و صدقه مړي پسې شته، خو ته دې ځان سره فکر وکړه. د موږ د ساتو یو سړی مړ شوی و چې مړ شو، ما پسې موټر راولي کارتینو ته یې بوتلم، صدقه یې وه. قسم په الله باندې جنرال و قمندان نه بغیر بل څوک نه و ناست، په خدای قسم ده بل څوک نه و ناست. زه چې ورننوتم دوی د ما نه ډارېدل چې دا ملا اوس ونه چوي وسکټې یې اغوستلې موږ به تباه شو. ما دې سړي ته وویلې چې په ساکو کې څومره کونډې دي، په دغو خلکو صدقه کېږي، په دغو خیرات کېږي. خیر د مسلمانان صدقه اسلام کې شته، څوک هم نه وایي صدقه نشته. صدقه وکړه، ښځې باندې مصرف کړه. ولې دغه مدرسه نه ده؟ که د تا ډېر په زړه کې شک وي د مدرسې استاد ته داسې ووایه چې مولوي صاحب محترمه 3 ورځې مړي پسې زه خپل مړي پسې صدقه کوم، په طالبانو کې وایي مدرسه کې نوره وظیفه هم مه راټولوئ او دېګ هم مه کوئ. نن به بس مونږ به هم خوشحاله یو، نن مدرسې ته یې راولېږه ډوډۍ، ته یې په خټه کې شکمني چې دا به خرڅې شي. سبا ته یې هم راولېږه، بل سبا ته هم هغه تانید چې د حدیثو دوره کوي، هغه تانید دې وطن کې څومره کونډې شته، دې وطن کې څومره یتیمان شته. ته چې اول ګوره لیست کې څوک لیکلی شیخ چې په ما صدقه نه کېږي، په خدای قسم ده په ما صدقه نه کېږي، په ما صدقه نه کېږي، په ما زکات نه کېږي. ته چې ما زکات برابري هره ورځ ما ته دغه ټول علما چې دلته ناست دي، بابا صاحب ناسته، ترونه مې ناست دي، علما ناست دي، د علماو خېټې ماشاءالله الله ډېرې برابرې کړي دي. اول چې راغواړئ تاسې موږ راغواړئ، بیا ملک صاحب راوغواړه، بیا هغه راوغواړولو سوال چې قمندان چې یتیم دي ګرځي، دا بیا څه صدقه ده؟ دا صدقه ده، دې ته صدقه وایي. صدقه مړي ته ورکړه چې هغه ثواب مړي ته ورسېږي، غریب ته یې ورکړه چې دا ورته وي، دا موادي ده. اوس زه تا ته وایم چې په ما زکات نه کېږي، زه ملا یم نر غوندې درته وایم په ما زکات نه کېږي. اکثر ځکه 3,000 یا 4,000 15,000 نصاب ده، په د یو عالم هم نه کېږي، په دې مشرانو علما هسې چې چا سترګې پکې کړي دي ادبي نه کوم، هغه یې دې خپل کار ده، نه وایم پیسې ډېرې ګرانې وي، اما صدقه په موږ باندې نه کېږي. څه کلي مدرسې ته د بخاري درس ته ناست یو سړی راغی، ټولو طالبانو ته روپۍ ورکړې، طالبان یې خلاص کړل، 1,000 روپۍ ورکولې، ما ته روپۍ ونیولې، وي دا واخله ما باندې زکات نه صحیح کېږي. دلته جب کې واچولې، طالبان ډېر خوشحاله ول چې ډېر غیرتي استاد هم ده. قسم په الله باندې دلته به داسې طالبان وي چې ما سره وللته سبا هماغه وخت هماغه ورځ به هماغه وخت یو سړی راغی، نو چې د حدیثو درس هم ناست و، چې زه راوتلم نو ما ته یې د هغې مضاعفې پیسې راکړلې وي، دا جب کې واچوه. داسې خوند یې وکړ، ځکه هم دا جب ته زړه جوړي، او چې روپۍ پې کېږدي د زړه مرض هم ختم شي. الله دومره غیرتي ذات ده. بیا نو ګورئ مسلمانانو د الله په خاطر باندې صدقه وکئ، خو په جای باندې وکئ. ولې په جای نه کوئ؟ بیا وایي نوي وهابیان را پیدا شوي دي، خوله دې حیا هم نه درځي، شرم هم نه درځي. هغه علما چې د هغې مشران هم در معلوم دي، او مالنګک راسي هغه بیا موږ ته وایي هغه د پلانکۍ ملا موادي شوی دی، او دی په خپله ټول عمر یې په مالیني کې تېر شوی وي، دی هم د علماو سره بیا ډګرې وهي. بیخي سړی حیرانه شي. وخت مو ډېر نه نیسم، یوه بله مسئله هم کوم. ما یو ورځ ځان سره فکر وکړ
افغانستان کې مشهوره ده د بادو زیارت او د عثمان خیلو زیارت د ګوزان زیارت د موږ موسیقي کې د شنې ټوکلې زیارت. خیر ده، زه نه وایم چې ناروا د عوامو ورونو، تاسې د خپلو علماو نه یې ورې پوښتنه وکړئ. کتاب کې به یې ګورئ، کتاب کې چې استشفاء بالقبور اسلام کې څنګه ده. ما ته یې ورځ سوال را وګرځېد، ځکه زه تحقیق کوم چې استشفاء او مریض یو توسل دا بېله مسله. استشفاء زیارت ته وایي واورې هغه شنې ټوکلې ډېر ښه زیارت ته مریض کوي او مریضه دا د موږ مریض زیارت دا د موږ مریض کوي. لوی صوفي هغه صوفي چې په خبرو هم څوک اسانه نه پوهېږي. امام شهاب الدین الآلوسی البغدادي په تفسیره المعانی کې خیر ده، زه په دې بد نه ښکارېږم، دا د اعتماد دپاره مهم تحدث بالنعمت د ده کوم تفسیر چې د تفسیره المعانی عاجز الف نه نیولې تریا مکمل کتلی، خصوصا په احکامو باندې مې مکمل کتلی چې څه وایي دی په احکامو کې. هلته دغه مسئله لیکي چې استشفاء بالقبور حرامه ده. قسم ده وایي استشفاء بالقبور حرامه ده. نو چې زه اوس تاته د شهاب الدین آلوسي فتوا نقل کوم، ته ماته بیا وابي وه، ته بیا ماته وایې چې دا ناروا ده. خیر ده، زه به ناروا نه یم. ما نه چې خلک پوښتنه کوي زیارت ته بول څنګه دي، میل چلال نه سیکه ده. او لوی صوفي چې په خبرو به یې څوک نه پوهېږي، علامه ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث دهلوي تفهیمات الهیه. انشاءالله دغه خوندانو او دغسې خلک چې دغه موږ ته وابیان وایي چې ورته وایي تړین نه پرې پوهېږي. ما سره ستا دوه جلدونو کې ده، بیا م وایم بېادبي نه کوم، خو صرف هغه خلک چې موږ ته وایي تاسې نه پرې پوهېږئ. تفهیمات الهیه کې لیکي په استشفاء بالقبور اسلام کې ناروا ده. زه نه پوهېږم چې اوس افغانستان زه اوس څه ووایم، زه اوس څه ووایم خلکو. که خلکو ته وایم چې ناروا ده وی وابي، که نه ورته وایم خلک په ګمراهي په شرک اخته دي، څه ورته وایم؟ غله یې نیسم نه ورته وایم. الله پاکه ته رحم وکړې. دلته داسې ملایان چې هغه دغه مسأله ته ورته وایي چې تا دې په الله قسم یې په کوم کتاب کې دې لیدلې ده چې ورته وایي وی وابي چې زه اوس څه شی وکړم. قسم د دماغ کله دومره خوا بده شي چې زه اوس که چپ پاتې کېږم الله خفه کېږي، که یې وایم یو شر را پیدا کېږي، بیا وایي وی دا وابیان دي. روح الماني خو وابي نه ده، لوی صوفي ده. ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث دهلوي خو صوفي لوی ولی الله او لوی عالم شوی ده. سړی حیرانه شي. خیر د مسلمانانو ورونو لږ ضرورت رسول الله وی ګوره ان الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود بإسناد صحيح. علماء خير ده الله فخاطر بني علماء وعوام علماء ده دي حديث معناه څنګه ان الله يبعث الله را پیدا کوي على رأس كل 100 سنة ده هر سلو کلونو په سر یو عالم پیدا کوي یجدد تجدید د دین کوي، بدعتونه را پیدا شوي دین تجدید کوي. د دې حدیث معنا څه ده؟ که موږ تجدید د دین وکړو، بدعتونه او رواجونه شوي د هغې بدعتونو دفاع وکړو، رد کړو او د هغې په ځای بېرته سنت راولو، نو دا د رسول الله د دې حدیث مصداق نه ده. امام سیوطي چې کوم کتاب مې جوړ کړی چې په هغه کتاب ما سره سره امام سیوطي یو رساله ده چې په دغه حدیث جوړ کړی په فلان زمانه کې څوک په فلان زمانه کې څوک مجدد او ګوره تاسې مه وایئ چې دین کې نوي را پیدا کوي، دین کې موږ نوي نه را پیدا کوو. رسول الله وایي ان الله یبعث على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. تجدید رسول الله وایي یو عالم به را پیدا کېږي، تجدید د دین به کوي، مړه سنت به را ژوندي کوي، هغه بدعتونه چې هغه رواج شوي هغه به ختموي. نه د دې حدیث معنا بیا څه کوي. خو تا بېچارهګۍ تر اوسه مرقات الصعود نه ده کتلی، تا د سیوطي تر اوسه کتاب نه ده کتلی چې په دې حدیث یې جوړ کړی. دین کې نوې خبرې. رسول الله وایي چې علما به را پیدا کېږي، مجدد یو کس نه وي، ډېر کسان هم وي. د سیوطي فتوا په همدغه ده، ډېر علما یي. اشرف علي الطحانوي راجد سو، انورشاه کشمیري راجد سو. داسې به ووایو چې لوی مجددین د بدعت هغې دیوبندیان راجد شول. د دیوبند علماو په دې فتوا وکړه چې دا ناروا دا ناروا، بریلویانو مخنیوی. نن هر عالم افتخارا ویلی چې دیوبندي لله الحمد. عاجزم کله چې یو تحقیق کوي بیا وایي الدیوبندي الحنفي، موږ دیوبندیان یو. هغه مجددین د امت ول
تاسې به نه وایي چې دین کې نوې مسایل را پیدا کړل، نوې نه دي، مړه سنت یې بېرته را ژوندي کړل، هغه تجدید د دین ده. یوه خبره بله کوم چې د نور علماو وخت بیا ونیسم، لنډو الفاظو کې کوم. دا اوس د موږ په زمانه کې د ملایانو په جامه کې داسې خلک شته تعویذونه کوي چې ورسي وی پیریان مې تابع دي، په پیري به تعویذ درته راوغواړم او داسې به وکړم هغسې به وکړم. خیر ده بیخي نه وایم، دما خبر مه منه، خو ته یې ورې په دې تحقیق وکړه چې پیری یې راغوښتل او پیري ته ویلل چې ما سره کومک وکړه، تعویذ مې راوړه او داسې وکړه او هغسې وکړه، دا اسلام کې څنګه؟ خیر ده ته په یې ورې د عقیدې په کتابونو کې دغه مسئله وکړه. روح المانی وایي د تسخیر د پیریانو اسلام کې څنګه ده؟ نه وایم چې تسخیر د پیریانو ناروا ده، د پیریانو تسخیر د سلیمان علیه السلام ته په قرآن ثابت ده. رسول الله ته حدیث د ترمذي حدیث ده چې رسول علیه السلام پیری نیولې وي، ما به تر پایې تړلې، سبا به د مدینې هلکانو پې مستي کوله، او بیا د سلیمان علیه السلام دعا را په یاد کړه، ربي هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. پرې لیکو رسول الله ته الله پیری. او اوس زمانه کې د پیریانو تسخیر دوه صورته لري، یا به مسلمان پیری وي یا به کافر وي. که مسلمان پیری څوک مسخر کوي تابع کوي، روح المانی لیکلي وي حر متعبد کیږي. حر متعبد کول حدیث راځي په مسلم کې ګناه کبیره ده. یو حر وي چې غلام پرې جوړوي، خو چې تا تسخیر که تاسو ولې خبرې به مني غلام سو، دا یو ګناه. او بله مسئله دا ده که کافر پیری تابع کوي، بنا بر اکثر چې ځان ورته کافر نه که پیری دې نه تابع کېږي. اسانه مثال یې وایم، الصارم البطال في التصدية للسحرة والأشرار والطريقة هلته ذکر کړي. شیطان او کافر پیری چې ته تابع کوي، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، قرآن به راواخلي دې په کون ته به څپلۍ تر جوړې کړي، داسې به روانې کیناراب ته به لاړ شي، چالته دې خپل قضای حاجت تی خو د کفر نه وتلی، اوس شیطان دې تا خبر بیا مني. نو کافر چې تابع کوي بنا بر اکثر چې ځان ورته کافر نه کېږي، نو بیا علی قاری سے شرح عقیدة طحاویہ، تفسیر کبیر، روح المانی. ځینې علماو کله چې موږ فقه وایو د علماو د طبقاتو پېژندګلوي کوو که یې نه کوو، اصحاب الترجیح نه ده، اصحاب الفتوا نه ده، اصحاب مذهب ده.